زمونږ لوبغاړي دا حالتونه هم لیدلي. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په ډېر څه به پوه شئ، ډېر څه پکې پراته دي. په دوبۍ کې مې له یو ملګري سره په لومړي ځل د عقیقو غمی ولیدل. هغه راته وویل چې دا غمی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم ډېر خوښېدل. یو یې ماته راکړ. هغه مې سبا په پټه د کریم صادق جیب کې واچوه چې برکتي شي. سبا مو له آیرلینډ سره لوبه وه، خو کریم په 5 رنزونو آوټ شو. ما ځان سره وویل لکه چې غمی کار ونه کړ. کریم بیا بالینګ کې 3 کسان وسوځول او لوبه مو وګټله. په 2008 کال کې په جرسي کې 5م ډیویژن لوبه کې له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شو. ګزاره به مو په چپسو کوله. ډېرو مطبوعاتو زموږ د چپسو په کیسو راپورونه خپاره کړل. کافي پیسې نه وې چې ښې ډوډۍ وخورو. ایمل پسرلي چې د BBC لپاره زموږ پر لوبو راپورونه ورکول او زموږ ورسره ګپ شپ هم و، هغه ته مو د خپلې نیستۍ کیسې وکړې. خو هغه دا ځواني ونه کړه چې یو 100 پاونډه را جیبه وباسي او موږ ته یې راکړي چې ښې ټیم لري. د 5م ډیویژن سیالیو فاینل ته چې له جرسي سره و، ډېر زیات مطبوعات راغلي وو. ډېر په دې تمه و چې د پایلوبې په بیرونو سره به د افغانستان د ملي ټیم کوچ یعنې تاج ملوک ځان سیند ته ګزاروي. ما دا خبره نه وه کړې او رسنیو راپسې تړلې وه، خو ښه وه پایلوبه مو وګټله د تاج ملوک د کتاب څخه. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.